سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د اچار ګوشت چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېرې او مزهدارې او خوندورې غوښې پخولو چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به نیمه پیاله تیل په یو لوښي کې ور واچوئ او تاوده به یې کړئ. کله چې دا غوړي یعنې تیل تاوده شول نو یو دانه پیاز به دغه شان پرې کړی پکې ور واچوئ او پرې به یې ږدئ چې نرم شي. کله چې دا پیاز نرم شو نو یوه وړه قاشوغه د هوږې او یوه وړه قاشوغه د ادرک به پکې ور واچوئ او تر 2 منټو پورې به پکې دام پاخه کړئ. اوس پکې مونږه 6.5 ګرامه پاستا غوښه اچولې ده بغیر د هډوکي نه. که تاسو د هډوکي غوښه استعمالوئ نو 1 کیلو غوښه ورته ور واچوئ او دا به پکې ښه پخه کوي چې دا رنګ بدل کړي. اوس دا د غوښې رنګ بدل شوی دی نو نیمه وړه قاشوغه د مالګې به ورته ور واچوئ او یوه غټه قاشوغه د اچار ګوشت مسالې به ورته ور واچوئ او د 2 منټو دپاره به پکې دا هم پاخه کړئ. اوس به ورته نیمه پیاله ماسته ور واچو، ښه به یې پکې میکس کړو او پرې به یې ږدو تر هغه وخته پورې چې د مستو دا اوبه وچې شي. د مستو اوبه وچې شوي دي، غوړي را پرېښودل. نو اوس به ورته یوه غټه قاشوغه د لیمو جوس ور واچو، یعنې د لیمو اوبه. دا به پکې هم ښه میکس کړو. کله چې پکې دا ښه وخوټ کېدل نو بیا به ورته یوه پیاله د ټماټرو روب ور واچو او دا به پکې هم ښه میکس کړو. تر هغه وخته پورې پکې دا ټماټر پاخه کړو چې دا غوړي ترې را جدا شي. کله چې دا غوړي را جدا شول نو 2.5 پیالې تودې اوبه یعنې ګرمې اوبه به ورته ور واچو. لږ به یې پکې ولړو او د دې کوکر سر به ورباندې بند کړو د 15 منټو دپاره چې دا پکې ښه پاخه شي. پنځلس منټه پس به دغسې ښکاري. یوه غټه قاشوغه ماسته او یوه غټه قاشوغه د اچار ګوشت مساله به د یو بل سره ښه میکس کړو. وبه یې لړو. مونږ خو 4 دانې مرچکې هغه راغوستې دي، تاسو کولی شئ چې 2 یا 3 هم راواخلئ. په منځ به یې دغسې پرې کړئ، دانې به ترې لرې کړئ. او دغه ماستو او د اچار ګوشت مسالې نم چې کوم مساله جوړه کړې وه دا به پکې په منځ کې دغه شان دی کېږدئ.
یو دانه ټماټر به دغسې پرېږدئ. دا مرچکي او دا ټماټر به د دغه قورمې په سر باندې دغسې کېږدئ، لړۍ به یې نه. دوه دانې سره مرچکي به پکې هم دغسې وچ ور واچوئ. کولی شئ چې پرې هم کړئ که ډېر تارخه نه غواړئ. سر به پرې بند کړئ د 5 منټو دپاره چې ښه پکې پاخه شي. پنځه منټه پس به زموږ دا قورمه دغسې ښکارېږي. کو ټماټر پکې ژوندي پاتې نو کولی شئ لږې پکې وټکوئ. یو 2 منټو دپاره به یې پرېږدئ چې غوړي نور هم را پرېږدي، اوبه به وچېږي. نو زموږ اچار ګوشت اوس تیار شو. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. ستاسو نه اجازت غواړو د بلې ویډیو پورې د الله په امان.